خانان په خپلو کې جوړیږي خو پکې خاورې شول رمبیل چمبیل ګلونه. ملګرو، رمبیل او چمبیل چې دي دوه ګلونه دي، اوس هم د ځینې کسانو نومونه رمبیل او چمبیل وي. یو وخت یوه کونډه وه، دوه زامن وو، یو رمبیل بل چمبیل نومېده. رمبیل د یو کلي خان سره نوکر او چمبیل د بل کلي خان سره. یو ورځ د دواړو خانانو ترمنځ د ځمکې پر سر لانجه راغله او جګړه شروع سوه. رمبیل او چمبیل د خانانو لپاره خپلو کې سره ووژل، خو د وخت تېرېدو سره خانان پر ځمکه جوړ سول او سوله یې وکړه. نو هغه وخت خلکو بس ټپه وویله چې خانان په خپلو کې جوړیږي خو پکې خاورې شول رمبیل چمبیل ګلونه. دا ټپه په بل انداز هم ویل کېږي، وایي خانان به خپلو کې یاران شي خو پکې خاورې شي رمبیل چمبیل ګلونه. یا وایي یاران به خپلو کې یاران شي خو پکې خاورې شي رمبیل چمبیل ګلونه. دا ټپه د متل په ډول نه هېریږي او نه زړیږي. وجه دا ده چې اوس هم ځینې وخت همداسې پیښې کېږي. مثلا دوه ملګري دي، یو د یو ګوند سره ده، بل د بل ګوند سره، خو خپلو کې د دوو ګوندونو پر سر لانجه کوي، خوابدي کېږي. د وخت تېرېدو سره دا ګوندونه خپلو کې ټلواله جوړوي، خو د دې ملګرو خوابدي په خپل ځای پاتې کېږي. نو ځکه هم دا ټپه خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي. په دې هیله چې د نورو د ګټو لپاره له خپلو ملګرو یا دوستانو سره خوابدي نه سو. الله مو مل شه.